بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. د نننۍ ورځ نن درس دی. راځم ورته ګوره، زه بیرته راځم ورته ګوره. دلته د کمپیوټر پر دې ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم. چې کله مې رایټ کلیک وکړئ، د پرون په درس کې ورته ګوره موږ ټاسک بار سیټینګ ټول چیز کې ختم وکړئ. سیسو یا راځم ورته ګوره، دلته رایټ کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړئ، راځم دلته پر سلایس پر دې باندې کلیک کوم. دلته ورته ګوره وینئ دا ټاسک بار، او یا راځه ورته ګوره د لیفر ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړئ. سیسو دلته ټاسک بار سیټینګ ته چې راسیسو دا عموما ټول چیز ختم سو. اوس راځم ورته ګوره، دلته لوړ لیکلي وای لاک د ټاسک بار. دا لاک د ټاسک بار داسې کار کوي لکه په دې درس کې چې موږ وویله. اوس که زه وغواړم چې یاره دغه ټاسک بار دې دې خواته راسي یا دې لوړ ولاړ سي، اوس که زه راسم ورته ګوره کېدوري کش کړم، ورته ګوره نه کشېږي. وینې ولې نه کشېږي؟ په دې خاطر نه کشېږي چې دا ټاسک بار دلته چی دی، کولپ دی. که زه اوس وغواړم چې یاره لوړ دې خواته راسي یا دې لوړ ولاړ سي یا دې خواته راسي، نو برابر راسي. پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړئ. چې رایټ کلیک وکړئ دغه چک ځینې اخواته که چې کله دې اخواته کوي، اوس ورته ګوره کېدوري کش کړئ، ورته ګوره دې خواته راځي. که لوړ بیا لوړ ځي، که دې خواته راولي دې خواته راځي. هره خواته چې ته استعمال یې کولی چې استعمال سي هلته به ولاړ سي. او که برته راسي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړئ. سیسو دلته راسي ورته ګوره لاک د ټاسک بار دلته کلیک پر وکړئ. چې کله یې کلیک پر وکړئ، ورته ګوره که دا دوري کشي دوري نه کشېږي. په دې خاطر نه کشېږي چې دا د لیکل سیسو پر دغه ځای باندې ودرېدی. او د هغه څخه وروسته که راسي رایټ کلیک پر وکړئ. سیسو لوړ لیکلي وای ټاسک منیجر. ټاسک منیجر باید داسې کار کوي. سیسو اوس ورته ګورئ، که زه راسم دلته کلیک پر وکړم دا رالی. چې کله دا رالی سیسو زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه ورته ګورئ پلدی بندوم. دلته چې هر څه د کمپیوټر پر مخ باندې ورته ګوره موږ چې هر شی راخلاص کړی هغه دلته معلوم وي. اوس ورته ګوره یو کمپیوټر ریکارډر دی. سیسو چې موږ چیش کړی دی خلاص کړی مو دی، دا ورته ګوره چې دی خلاص دی. که زه چې راسم ورته ګوره وینې دا براوزر راخلاصوم، چې دا یې کله راخلاص کړ ورته ګوره دا به هم دلته چې شي درته اضافه به سي. یا راځم ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره وینې لوړه دی اضافه سو. یا راځم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا ورته ګوره دا پروګرام دی MS Word دی، دا مې راخلاص کړي. چې کله دې راخلاص کړي ورته ګوره وینې دا هم دلته اضافه سو. او که زه راسم ورته ګوره وینې که دا د منځه باسي. سیسو راځم دلته کلیک وکړم، ورته ګوره دا مې د منځه وایستی. اوس که ته وغواړې چې یاره MS Word دا دی خلاص دی، که زه وغواړم چې راځم ورته ګوره دلته MS Word چی کوم د منځه یې باسم. چې راسي ورته ګوره دلته کلیک وکړي. چې کله کلیک وکړي ورته ګوره MS Word هم چې سو د منځه ولاړی. چې هر شی ورته ګوره ته استعمالوې. سیسو چې هر شی ورته ګوره ته ختموې، ورته ګوره ختمېږي، که چلندی چې کېږي چلندېږي. او که راسي ورته ګوره دلته مور ډیټیلز ته که پر دې باندې کلیک وکړې، دا بیا عموما د پروسیسینګ دی. سیسو چې د کمپیوټر پروسیسینګ د کمپیوټر څومره اندازه کار کوي. که دلته کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دا پروسیسینګ چلنده دی. که پر دې باندې کلیک وکړئ دا اندازه دی، ورته ګوره وینې چې دونه اندازه کار کوي. پر دې باندې کلیک کوئ راځي ورته ګوره وینې دا هر یوه ته جلا جلا ډیټیل سره راځي، ورته ګوره سرور سره راځي. سیسو دا ټول ورته ګوره د چی دی پروسیسینګ دی، چې مثلا د اندازه څونه قدر کار کوي. سیسو که ډېر کار کوي ورته ګوره ډېر درته معلومېږي، که لږ کار کوي لږ درته معلومېږي. او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړئ عموما ورته ګوره دا چی کار و، دا د ټاسک منیجر کار و. اوس که زه راسم ورته ګوره دا ځینې ختم کړئ. چې ختم مې کړئ سیسو راځم بیرته دلته رایټ کلیک پر کوم. چې کله دې رایټ کلیک پر وکړئ، نو دا ټاسک منیجر داسې کار کوي. سیسو اول خو دا کار کوي چې تا ته د کمپیوټر پروسیسینګ درښوي، چې آیا زما پر کمپیوټر باندې آیا کار ډېر روان دی که لږ روان دی. که ډېر روان و هم یې در معلوموي چې دونه اندازه روان دی، او که لږ و هم یې در معلوموي چې دونه اندازه. یو خو دا خبره ده. بل بیا دا کار کوي سیسو چې ته کوم پروګرام راخلاص کړي هغه پروګرام درښوي، چې دا پروګرام ما سره خلاص سي، دا خلاص سي، ورډ راخلاص سي، اکسل دی، اکسس دی، پاور پوینټ دی، هر پروګرام چې راخلاص سي هغه عموما تاسو چې به درښوي. او د هغه څخه وروسته لوړې لیکلي وه شو د ډیسکټاپ. دا شو د ډیسکټاپ داسې کار کوي. ګورئ که زه چې راسم ورته ګوره دا پروګرام زه راخلاصوم، دا یې راخلاص کړی مې دی. که زه راسم ورته ګوره دلته پر دې باندې رایټ کلیک کوم. چې کله دې رایټ کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم شو د ډیسکټاپ. ورته ګوره وینې ډیسکټاپ ته رالم. که اوس که برته راسي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړئ، پر هغه ځای باندې اوس بیا لیکلي وه شو اوپن وینډو، وایي برته هغه وینډو راخلاصه کړه. که پر دې باندې کلیک وکړئ برته به وینډو خلاص شي. لکه په دې درس کې ورته ګوره وینې موږ دغه وویل د ایروپیک نو چې په دغه بټن باندې ما کلیک کوو، ورته ګوره دلته راتلم سیسو نو د دې دغه چې دی پخ نست. که راسي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړئ، که شو ډیسکټاپ ته راځي ورته ګوره شو اوپن وینډوز ته راځي، وینډوز درته خلاص شي. او که ډیسکټاپ ته راځي ورته ګوره ډیسکټاپ درته خلاص شي. که زه راسم ورته ګوره وینې د دې باندې کلیک وکړم دا ختم کړم، اوس ورته ګوره عموما دا چې کېږي کار نه کوي. سیسو دا دی، دا خو د دې کار و. د هغه څخه وروسته بېرته راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم. چې کله دې رایټ کلیک پر وکړئ سیسو اوس زموږ سره ورته ګوره وینې دا درې دانې اپشنونه دي، ورته ګوره یو لا هم کار نه کوي. په اول کې لیکلي وه شو وینډوز سایډ بای سایډ، په دویم کې لیکلي شو وینډوز ټیکټ، او په درېیم کې لیکلي کې سیټ وینډوز. دا په هغه صورت کار کوي چې ته یو پروګرام راخلاص کړي، یو وینډوز راخلاص کړي. که چېرې وینډوز یې راخلاص کړي دی کار کوي، که نه په بل صورت باندې کار نه کوي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه MS Word راخلاصوم، دا مې راخلاص کړي، دا راخلاص سو. که برته راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه راځم مثلا یو بل شی راخلاصوم چې دی مثلا نوټ پیډ دی،
دا مې راخلاص کړی دی. څه مثلا 2 وینډوې 3 4 5 چېرته دې راخلاصې کړي مشکل نشته. اوس که زه راسم ورته ګورم مینه دې ځایګې څخه راځم ورته ګورم دلته یو لیکنه کوم چې دا لیکنه مې ولیکل دا لیکنه ده. اوس که زه وغواړم چې هره دغه لیکنه دې زما سره په دغه کې ولیکل سي په ام اس ورډ کې دې ولیکل سي په نوټ پیډ کې دې ولیکل سي په ورډ کې مې لیکلې ده په نوټ پیډ کې ولیکم یا په پی ډي اف کې مې لیکلې ده غواړم چې په ام اس ورډ کې هغه لیکنه ولیکم. څه نو باره راسي ورته ګور پر دغه باندې رایټ کلیک وکړئ چې کله دې رایټ کلیک وکړئ دلته لیکلي وه شو وینډو سایډ بای سایډ. اوس یې کار شروع کړئ. که چیرې دا وینډوز موږ سره خلاصې نه وي نو عموما نه دی کار کوي نه دی کار کوي نه دی کار کوي. دا درې په هغه صورت کار کوي چې دا وینډوز را سره خلاصې وي. اوس که زه راسم ورته ګور پر دې باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ دا دی یوه دغه وینډوز ده بله دا وینډوز دلته بغل پر بغل را خلاصې شولې. اوس که زه راسم ورته ګورم مینه دا وینډوز نیسم زه ورته ګور دلته یږدمه که دا وینډوز ورته ګورئ لږ د اندازه غټه ورته ګورئ دلته غټولی سئ که دا اندازه ورته ګورئ دا اندازه یې غټولی سئ خپل په خوښه باندې. خو دلته دا دواړه وینډوې درته راخلاصې شولې چې یوه وینډوز دغه ده بله کومه یوه ده دا ده. اوس که راسئ ورته ګورئ دلته ودرېږئ په دې کې دې کولی چې لیکنه ولیکئ مشکل نه لري. او که زه درته راسم ورته ګورم پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې رایټ کلیک وکړئ که پر دې باندې کلیک وکړئ دا بیا ورته ګوره هغه د ورټیکل په شکل و دا د هوریزنټل په شکل دا ورته ګوره یوه وینډوز ده دا بله وینډوز ده. که بیرته راسې رایټ کلیک پر وکړئ پر دې باندې کلیک وکړئ دا بیا ورته ګوره په دې شکل یوه وینډوز ورته ګوره دغه ده یوه چې شاته هغه ده پرته ده. صحیح او که چیرې دا وینډوز هم نه یې خلاصه کړې مثلا دلته ورته ګوره زما سره وینډو وي نه یې ورسې کې زه وینډوز نه راخلاصوم که بیرته راسې ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړئ ورته ګوره دوی کار نه کوي نه دی کار کوي او نه دی کار کوي نه دی کار کوي. دی په هغه صورت کار کوي چې تا وینډوز یې راخلاصې کړي که چیرې وینډوز یې راخلاصې کړي وي دی کار کوي کنې په بل صورت دی چې کېږي کار نه کوي. صحیح او د هغه څخه وروسته راځم دلته لیکلي وای شو ټچ. صحیح شو ټچ کیبورډ بټن. اوس که تو غواړې چې یاره زه غواړم چې دلته یو کیبورډ راسي د دې کیبورډ څخه مثلا زه استفاده کوم دا کیبورډ بیا دا معنا لري. صحیح اکثره خلک وایي د زما د کمپیوټر په کیبورډ کې دا یو بټن خراب دی. صحیح یو بټن دی مثلا کار نه کوي یو خو دا خبره ده یا اکثره وایي ما مثلا دا پښتو کیبورډ نه دی په یاد داسې نه رامعلومېږي چې بې چیرې د عین چیرې د غین چیرې داسې دا نه رامعلومېږي. صحیح نو موږ غواړو چې مثلا د کمپیوټر پر مخ باندې کیبورډ چې کړو راخلاص کړو برابر راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړئ چې رایټ کلیک وکړئ صحیح را به ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره که زه راسم ورته ګوره دلته راځم ورته ګوره ټچ کیبورډ ته پر دې باندې کلیک ورته ګوره دا د کیبورډ اضافه شو او که راسي ورته ګوره مینې چک که ځینې اخواته کې کیبورډ دا دلته چې څوک ورک شو ورته ګوره مینې دلته پر ټاسک بار باندې. اوس نو که زه راسم ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړم دلته راځم ورته ګوره کیبورډ پیدا کوم پر دې باندې کلیک کوم دا د کیبورډ پیدا شو باره که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا کیبورډ درته راغلی. اوس عموما دې کولی شي لیکنه ولیکي هر لیکنې چې ته لیکې کولی شي ولیکې. دلته ورته ګورئ لیکل دي ای ان جی معنا انګلیش که دلته کلیک پر وکړئ ورته ګوره که پښتو ته راسي پر دې باندې کلیک وکړئ دا پښتو لیکنه ده که پښتو لیکې پښتو لیکنه کېږي او که انګلیش لیکې انګلیش لیکنه کېږي خو صرف دونه قدر دی سیسو راوسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ بارې چې هر پروګرام راخلاص کړي که وړ راخلاص کړي که اکسل مثلا د لیکنې دپاره هر پروګرام چې تا راخلاص کړي هغه عموما ورته ګوره دلته چې کېږي لیکنه کېږي منځ کې دلته کلیک پر وکړو سیسو هغه لیکنه چې کېږي خپله لیکل کېږي. صحیح نو دا چې لپاره و دا د کیبورډ دپاره و. او که زه راسم ورته ګوره دغه انکس دی ورته ګوره مینې دغه انک که تو غواړې دغه بیا عموما ته ډېر په درخه خوري. صحیح عموما ټول پروګرامونه موږ ته چې بیا راشوي ده وینې دا زما سره ورته ګوره مینې د کمپیوټر مخ دی صحیح دا ټول پروګرامونه راشوي. اوس که تو غواړې چې یاره زه دا نه غواړم نو راسه ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې دا چک ځینې اخواته که زه به دا کیبورډ ختم کړم دلته راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره هغه هم دا دی ختم شو. صحیح که پیدا کړې برته راسه ورته ګوره مینې پر دې باندې کلیک وکړه برته به چې سي درته پیدا به سي. او که راسې ورته ګوره دلته لیکلي شو پیپل بټن دی. صحیح که تو غواړې چې یاره دا دې ختم سي هغه کوم بټن دی دا بټن دی. صحیح نو برته به راسې ورته ګوره پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړي چې رایټ کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړئ دا به هم چې سي درته ختم سي. او که زه رایټ کلیک پر وکړم چې کله کلیک پر وکړئ صحیح لوړې بیا لیکلي وینې وایي شو ټاسک ویو بټن. شو ټاسک ویو بټن چې دی دغه بټن دی. اوس که زه راسم ورته ګورم مینې پر دې باندې کلیک کوم هغه هم هغه دی ختم شو. اوس د دې بټن اصل کار څه دی کار یې دغه دی که زه راسم ورته ګورم مینې دا چالانده کړم چې کله چالانده کړو ورته ګوره دا بټن موږ ته خلاص شو. زه راځم ورته ګوره دې ځای کې یو مې دا پروګرام راخلاص کړی دی مثلا یو مې دا پروګرام راخلاص کړی دی یو مې مثلا دا 2-3 پروګرام ما راخلاص کړي سي چې هر څو یې که یو وي که 2 یې که 3 دا پروګرامونه ما چې کړي دي راخلاص کړي مې دي. اوس نو زه راځم ورته ګوره دا هم موندوم د دې ځای څخه راځم ورته ګوره دا مینیمم کوم دا هم مینیمم کوم. اوس که دلته کې راخلاصوي خو دلته کلیک پر که دا راخلاصېږي بندیږي که دا راخلاصېږي ورته ګوره دا راخلاصېږي مثلا کې بندوي دلته چې کېږي بندېږي.
او که زه وغواړم چې یاره ټوله ماته دلته رامعلوم سي چې کوم پروګرامونه دي زه ټوله غواړم چې دلته څه شي معلوم سي. نو بهر راس ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه. چې کله یې کلیک وکړې ورته ګوره ټول دا معلوم سو. وایي دا دی کوم یې ورخلاصوې وینې هر یو چې ته راخلاصوې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه به راخلاصي. بېرته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم دا راخلاصوم ورته ګوره دا راخلاصېږي. بېرته پر دې باندې کلیک کوم دا راخلاصوم دا راخلاصېږي. پر دې باندې کلیک کوم کمپیوټر سټوډیو راخلاصوم دا راخلاصېږي. خو هر پروګرام چې ته راخلاصوې خپل په خوښ دی کولی هغه پروګرام چې درته راخلاصي سو دا کار کوي. اوس نو که ته وغواړې چې نه زه غواړم چې دغه پروګرام دې ګرسي کې چې شي بند سي مثلا دغه بټن دې ګرسي کې ورک سي سو دا ټاسک به وو بر راست پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه چې رایټ کلیک وکړې ورته ګوره مینه دا چې کوم ځینې اخواته چې اخواته کې دا به چې سي درته ورک به سي کې پیدا کوي ورته ګوره دا پروګرام پیدا کېږي کې ورک کوي ورته ګوره دې ځای کې کولی چې کې ورک کړي. او که برته راشي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې راځم ورته ګوره دلته لیکلي وینې سرچ دې سي سو و سرچ دی دغه دی وینې دغه یو د زوم علامه ده که نه ده. اوس که تو غواړې چې یو پروګرام زه پیدا کوم خپل په خوښه باندې نو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دلته یو شی سرچوم مثلا دلته ورته لیکم چې دی ورد دا مې ورته ولیکئ زه به راسم دلته به ورته ولیکم ورد دا دی ورته ګورئ مې ایم اس ورډ چې کوي راپورټ یې کوي. اوس که تو غواړې چې یاره دغه سرچ زه غواړم چې ورک سي نو باره پر دې باندې رایټ کلیک وکړه چې کله دې رایټ کلیک وکړې دلته راسه ورته ګوره سرچ ته دلته لیکلي دي وینې هیډ پر هیډ باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې سرچ بار چې ورک سو. کیبر ته پیدا کوي نو راس پر دې باندې رایټ کلیک وکړئ چې رایټ کلیک وکړئ سرچ بار ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته لیکلي وینې و سرچ وینې وایي شو سرچ آیکن سي سو وایي دا برته چې شي که پیدا کړه که پر دې باندې به کلیک وکړې برته به عموما چې سي پیدا سي. نو دا په تا پورې مربوط دی کې پیدا کړئ ورته ګوره پیدا کېږي که ورکېږي ورکېږي سي سو نو دا چې کار و دا د سرچ کار دی. د هغه څخه وروسته لوړې لیکلي وینې وایي ټاسک ټول بار څه معنا لري. په ټول بار کې موږ سره څلور شیان دي. اول اډرس دی دوم لینک دی ډیسکټاپ دی نیو ټول بار دی. اډرس چې دی د یو شي پتې ته وایي یو شي پته وایي راښکاره کړه. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره مینې لاندې دا ورته ګوره موږ ته چې سو راخلاص سو. اوس که زه راسم دلته ورته ولیکم چې www.google.com دا مې ورته ولیکئ سي سو باره انټر کوم یا انټر کړه او یا راس پر دغه علامې باندې کلیک وکړه چې کله انټر کړې ورته ګورې وینې ګوګل به موږ ته راخلاص شي اوپېرا خلاص وکړه نو دا دی. نو دا چې دی د یو شي د ادرس ځای دی سي سو که تو غواړې چې زه د یو شي ادرس وله ورکوم نو عموما په دې ځای کې ولیکئ هغه چې کېږي درته راخلاصېږي د یو سایټ نوم لیکې سي سو فیسبوک ورته لیکې ګوګل لیکې پر نام چې یو شي ته ورته ولیکې هغه چې کېږي درته راځي سي سو نو دا عموما ورته ګوره د چې شي لپاره راځي د سرچ لپاره راځي. او که نه غواړې نو بېرته به راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې سي سو رابسي ورته ګوره دلته ټول بار ته پر ټول بار چې ودرېدلې نو راس ورته ګوره دا چیک ځینې اخواته کړه چې اخواته کړې ورته ګوره برته به شي ختمه سي. او د هغه څخه وروسته بېرته رایټ کلیک پر کوم چې رایټ کلیک وکړې راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه لینک شته لینک چې دی هم ارتباط ته وایي چې یو شی په چیش کې راولي په ارتباط کې راولي. اوس که زه راسم دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره دا لینک راغلی سي سو باره که دلته انټرنټ څخه لینک کېږي دلته لینک څه که اوپېرا څخه لینک کېږي اوپېرا څخه لینک څه که دلته لینک کېږي دلته لینک څه که دلته لینک کېږي وینې د انټرنټ براوزرونه چې دي ډېر دي. اوس دلته ورته ګوره دا اوپېرا ده دا د انټرنټ یو براوزر دی کولی شي دلته لینک سي. او کروم دی د دې ځای سم لینک کېږي دا خپل د انټرنټ یو براوزر دی دلته دې هم کولی شي لینک سي او که دلته لینک کېږي دلته دې هم کولی شي لینک سي. خو د یو شي د ارتباط لپاره دی یو شی په ارتباط کې ورسره راویستل د چی سره لینک کېږي لینک د چی سره د انټرنټ سره سي سو دا کار کوي. او که بیرته راسي رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې دلته راځم ورته ګورم وینې دا چیک ځینې اخواته کوم بیرته به هغه شي سي بند به سي. او که راسم رایټ کلیک پر وکړم سي سو په درېیم کې به یې لیکلي ډیسکټاپ که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره موږ سره یو ډیسکټاپ دلته چې سو خلاص سو. اوس که چیرې پر دا بغل باندې دا کوچنک علامه ده که پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا به درته راخلاص سي. اوس دا ورته ګوره ټول د ډیسکټاپ شیان دي هغه شیان چې د کمپیوټر پر مخ باندې زموږ پراته دي دلته ورته ګوره ډیسکټاپ پر مخ یې څه کړي دي ښکاره کړي دي. اوس که څوک درته وایي چې یاره دا د کمپیوټر پر مخ باندې چې دا ایکانونه پراته دي نو دې ته بیا څه ضرورت و یا چې دا پراته دي نو بیا دې ته څه ضرورت و دوه ځایه څه کول چې راویستل یې. اوس د دې پیدا دغه ده. اوس که چیرې زه راسم ورته ګوره دلته زه یو شی راخلاصوم پر دې کمپیوټر باندې ډبل کلیک کوم راځم ورته ګوره دې ته پر دې باندې ډبل کلیک کوم مثلا دې ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا ویډیوګانې درته راغلي سي سو ورته ګورې مینې برته شاتګ کوي ورته ګورې مینې شاتګ. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دا راغلی ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې د شا والا ټول چې شوه پټ شولې نه. نو که تو او که کیر راسم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره مینې د سپیسي ته راځم پر دې باندې کلیک کوم
راځم ورته ګورم وینې دلته راځم دلته پر دې باندې کلیک کوم دلته راځم دا دی وینې ورته ګور هر یو جلا جلا معلوم دي چې دا ځګس ته راغلی ورته ګور وینې کمپیوټر ته ډیسکټاپ ته راغلی یا دغه ته راغلی مثلا ډیس پي سي ته راغلی دلته راځم کلیک پر کوم څه ډیس پي سي ته راغلی د هغه څخه وروسته دې ډرا ته راغلی د هغه څخه وروسته دې ته راغلی وینې هر یو جلا جلا ورته ګور دلته چیش کېږي درته معلومیږي نو دا په دې خاطر سره چیش کېږي پیدا ده دا هر یو لینک جلا جلا ته معلومیږي چې د کمپیوټر څخه تللی ډرا ته د ډرا څخه تللی پلانکي پوډر ته دغه ځګې څخه تللی پلانکي ځګې ته سیسو او دا بیا که پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې ورته ګورې وینې که پر دې باندې کلیک وکړې دا شا والا ورک شي بیا نه معلومیږي چې د کوم ځګې څخه راغلی سیسو نو عموما دا دې دپاره چې کېږي استعمالیږي د ډیسکټاپ دا داسې دی لکه د لینک په شکل دلته کلیک پر کوې ورته ګوره راځم دلته د دې ځګې دلته راځم ورته ګورې وینې هر یو جلا جلا معلومیږي که دا دې معلوم سو نو عموما د دې دپاره موږ کولی چې د چیشکو استفاده یې او که بیرته راسې رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې راځم ورته ګوره دې ځګې څخه پر دې باندې چیک لږ ځینې اخواته کومه چې کله دې اخواته کړې ورته ګوره عموما دا چې سو ختم سو دا کار کوي او که بیرته راسې رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې ورته ګوره په اخر کې لیکلي وینې وایي نیو ټول بار نیو ټول بار څه معنا لري اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم یا موږ بیا یې ډاونلوډ ته او یا ډاکومنټ ته بیا د خپله نیو ټول بار دی اوس ډاونلوډ ډاکومنټ چې دی خپله دغه دی که زه راسم دلته کلیک پر وکړم راځم ورته ګوره وینې دا چې دی دا دی دغه ډاکومنټ دی او دا چې دی ډاونلوډ دی اوس که زه چې راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې کله دې رایټ کلیک وکړې راځم ورته ګوره دې ځګې څخه راځم نیو ټول بار ته پر دې باندې کلیک کوم سیده ورته ګوره چیرې بوتلم دا دی ډاونلوډ ته بوتلم یا راځي ورته ګوره وینې ډاونلوډ ته یا ډاکومنټ ته چاره ورته ګوره ته ورځي هغه چې وي بیا یې سیسو نو عموما د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو نو دا چې کار و دا د ټاسک بار کار و که زه بیرته راسم رایټ کلیک پر وکړم چې کله دې رایټ کلیک پر وکړې سیسو نو عموما ورته ګوره دا ټول چې سو درته ختم سو او کمپلیټ سو کار یې خلاص سیسو دا کار کوي د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دلته چې شته سټارټ مینو ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله یې کلیک پر وکړئ اوس که ته وغواړې چې یاره زه یو شی راخلاصومه نو راځي ورته ګوره دلته به کلیک پر کوئ چې کله یې کلیک وکړئ دلته یا سرچ دی پر دې باندې کلیک وکړه سیسو دلته یې سرچ کړه د یو پروګرام د خلاصولو ځای چې دی که چیرې تا په کمپیوټر کې یو شی نصب کړی یو پروګرام یې نصب کړی وي د هغه اصول دغه دي چې راځي ورته ګوره دلته به کلیک پر کړه چې کله یې کلیک وکړئ دلته به پیدا کړه که دې چیرې دلته پیدا کړئ خو دلته دی راباسي ورته ګورې وینې دلته راکش پې کړې ورته ګورې وینې لاندې به راسي دلته به وګورې یا راسه ورته ګورې وینې دلته کلیک پر وکړه سیسو دې ځای کې څخه ورته ګورې وینې دلته لاندې راسه دلته وګوره که دې دلته پیدا کړو ښه ښه دلته پیدا سول سیسو او که دې چیرې دلته پیدا نه کړه نو بیا به راسي پر دغه سرچ باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دلته ورته ولیکه هر پروګرام چې مثلا زه راځم ورته ګوره اکسل ورته لیکم اکسل به درته راسي د پروګرام اول یا دوه توري چې ورته ولیکې امې دی راپورته کړي مشکل نه لري سیسو هغه پروګرام ته چې کېږي درته راپورته کېږي خو دا سټارټ مینو چې دی د هغه ځای دی چې تا ته یو پروګرام چې کېږي پیدا کېږي تا ته یو پروګرام راپورته کوي سیسو که چیرې ستا سره نصب و او که چیرې نصب نه و انسټال نه و نو هغه پروګرام بیا چې کېږي نه راپورته کېږي دا خو دا خبره سوله او که چیرې د یو شی ولیکئ سیسو هغه یې راپورته نه کوي ته پوه چې دا نصب نه دی ما سره مثلا دا پروګرام عموما چې دی ما سره نصب نه دی نو بهرحال دلته ورته ګوره زموږ سره مختلف پروګرامونه دي هر پروګرام چې په کار یې پر هغه باندې کلیک کوئ هغه چې کېږي درته چالانجېږي ستاسو په کمپیوټر کې شاید دونه پروګرامونه نه وي ځکه چې شاید لږ انسټال کړي دي سیسو ما خو ورته ګوره ډېر انسټال کړي دي په دا خاطر څه درته دونه اندازه راغله دونه ډېر راغله اوس دا پروګرامونه چې دي اکثر ورته ګوره دا دی غټ دی دا بیا کوچنی دی دا ورته ګوره دا اندازه دی وینې غټ کوچنی راځي اوس که زه وغواړم چې دغه زه کوچنی کوم نو دلته ودرېږه پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه چې کله دې رایټ کلیک وکړئ دلته به راسي ورته ګوره سایز ته چې پر سایز ته کلیک وکړئ ورته ګوره سمال ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره کوچنی سو او که ته وغواړې چې دا زه غټومه رایټ کلیک پر کوم ورته ګوره وینې سایز ته راځم وینې میډیم ته راځم ورته ګوره اندازه یې غټ سو که کوچنی کوې کوچنی کېږي که غټه یې غټېږي او که د دې ځګې څخه مینې سره راکشه کړې ورته ګوره دلته یې د یې راخلم ورته ګوره چیرې ده مثلا دا به زه ختم کړم راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم دا راخلم ورته ګوره دلته یږدم سیسو کش پې کې د دې ځګې څخه دلته یږدي چې هر ځای ورته ګوره ته یږدي داسې مینې سه کش یې که سیسو چې کش دې کوي نو عموما هغه چې کېږي پر هغه ځګې ښول کېږي سیسو یو خو دا خبره سوله بل بیا دا خبره سوه که زه وغواړم چې راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړئ زه غواړم چې مثلا دا چې کوم د دې ځګې څخه ختم کړم نو دلته یې لیکلي وینې وای انپن فرام سټارټ که پر دې باندې کلیک وکړ ورته ګوره دلته ختم سو راځم پر دې باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره دا دی دا ختم سو اوس نو که ته وغواړې چې زه یې بیرته راولم خو دغه یې مسوار دی دلته شته دلته نشته نو که ته وغواړې چې دغه لیست یې زه چې کوم راولم یې نو باره به راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې
چې رایټ کلیک وکړئ دلته لیکلي پین ټو سټارټ کلیک پر کوئ چې کله کلیک وکړئ اوس که لاندې راسي ورته ګوره وینئ دلته لاندې به پروت وي دغه دی اکسل راولمه پر دغه باندې رایټ کلیک وکړئ چې رایټ کلیک وکړئ پین ټو سټارټ پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دا به چې شي درته راباسي نو هر پروګرام چې ته راولې خپل په خوښ دې کولی چې استعمال یې کړې هغه به درته راسي صحیح شو نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو دا زموږ سره ورته ګوره مختلف پروګرامونه دي که دې راویستی سي راویستل کېږي او که دې ختموي ورته ګوره چې کېږي ختمېږي اوس نو دا پروګرام خو ورته ګوره که تو دا خو پروګرامونه خو ورته ګوره دلته موږ اضافه کړه مثلا دلته په سټارټ منو کې ورته ګوره چې شوه درته اضافه شوله او که زه وغواړم چې لاندې دې اضافه شي دلته پر ټاسک بار باندې دې راسي نو باره به راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې کله دې رایټ کلیک وکړئ دلته به راسي ورته ګوره مو ورته پر مو چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره دلته به راسي چې شي لیکلي دي وایي پین ټو ټاسک بار ته ګوره مخکې چې شي لیکلي پین ټو سټارټ دلته بیا لیکلي وایي پین ټو سټارټ ټاسک بار پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دا دلته چې څو اضافه شو درته نو هر یو چې ته اضافه کوې ورته ګوره دې ځای کې څه کوئ چې اضافه یې کړې که کمه یې کمیږي که اضافه کوې چې کېږي اضافه کېږي صحیح شو نو عموما دا چې ښکاري دا ده سټارټ مینو کار صحیح شو هر شی چې ته پیدا کوې هر پروګرام چې ته پیدا کوې ورته ګوره عموما دلته چې کېږي درته پیدا کېږي صحیح شو نو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کول بیا به نور